توراسیک که موږ تاسو وایي چې توراسیک کې سینې کپاس چې دی دا کوم برخه جوړ شوی دی. سینې کپاس چې دی دا خپل توراسیک ورټبراوي چې موږ تاسو ته ملا په ورټبراو کې ویل د ملا برخه موقعیت لري 12 T1 څخه نیولې تر T12 پورې صحیح شو. دا شمېر دی چې شاته د غوږ په واسطه چې کېږي جوړیږي. او بل مخته بیا او بغلو ته بیا چې دي پشتي یا ریپس دي 12 جوړې چې دا چکی جوړې مخته او بغلو ته او مخ خواته بیا برست بون یا سترنوم هډوکي دي دې سبقي جوړې دا درې شاج دي مشتاسي توراسیک کیویټي توراسیک گیج سبقي راته جوړې کپاس راته چکی جوړې سي سو وظیفه یې شته توراسیک کیویټي یا گیج من کوم وظیفه دی لري دی چې د مهمو غړو ساتنه کوي لکه زړه لکه سږي لکه تایمس کلینټ او داسې نور ساختمانونه چې هغه ته موقعیت لري صحیح شو. همدارنګه د مهمو عضلاتو سره وصلېږي یعنې دا په دې ځای کې موږ تاسو به د خیر مسل سره بیا وایو ان شاء الله چې اکسترنل مسل داخل خارج ته موقعیت لري بل انټرنل چې په دننه موقعیت لري بل انټرکوسټل چې په هغه په منځ کې موقعیت لري هغه به د خیر بیا وایو چې عضلاتو سره وصلېږي صحیح شو. عضلات سره وصلېږي نو په دې کې مهم وظیفې نومونه هم سره رسي لکه مثال تنفس کې مهم رول لري چې په اخیره بحث وکړو ان شاء الله. بل دغه د ورټبرل کالم د ملا تیر چې کوم ورټبرل کالم دی دغه د موقعیت تثبیت د تشکیل دي کې مهم رول لري. همدارنګه بل مومنت حرکت کې مهم رول لري زموږ تاسې اپر لم چې دی خپل پیکټوریل ګارډیل یعنی د وښو کمربند او اپر لم ور لاسونه چې دي هغه چا سره وصلېږي هغه خپل دغه د توراسیک کیویټي سره وصلېږي صحیح شو چې بل ته کلاوي په لاس سره وصلېږي کلاوي په لابه د سټرنم سره وصلېږي چې د اپر لم په نهایت په حرکاتو کې هم شته مهم رول لري اند لاسو او د وجود کمربند په دې په حرکت کې هم شته دی مهم رول لري. دلته لنډه خلاصه یې موږ تاسې وایو د خپله د توراسیک کیج اولې سرفیس موږ تاسې وایو دی کم سرفیسونه یا کمې سطحې دی لري صحیح شو چې په هغه کې موږ تاسې اول انټیریر وایو چې مخته موقعیت لري دوهم پوسټیریر چې شاته موقعیت لري او درېیم یې دواړو خواته لیټرل موقعیت لري یعنې درې سرفیسه دي مخته شاته او دواړه اړخو ته مخته یې کم شی موقعیت لري سترنوم مخکې مو ویلي او بل کوسټل کارټلیج د پښتیو چې دی غضروف دی مخته یعنې سرنوم دی او د پښتیو چې دی غضروف دی په عکس کې بلته وګورئ وارې دلته ورته وګورئ مخته خوا چې دی دغه منځ کې دغه سټرنوم دی سټرنوم موقعیت لري صحیح شو او دغه بغلو د شنه شته چې تاسې وینئ دغه ظارف دی دغه ظارف دی صحیح شو یعنې مخ خواته چې دی هغه سټرنوم او بل چې دی کارټلیج دی د کوسټل کارټلیج د پښتیو چې دی غضروف دی مخ خواته دا موقعیت لري شاته شین موقعیت لري شاته مخکې هم بحث پر وکړي چې هغه چې دی ورټبرل کالم دی د ملا فقرات دي کم فقرات د T1 نیولې د T12 پورې یعنې توراسیک ورټبراوي دي توراسیک T1 څخه تر T12 پورې او بل د پښتیو ځینې برخه ده پکې د پښتیو هم ځینې برخه یعنې هغه برخه چې هغه د ملا د تیر سره پښتي په دواړه اړخو کې چې شته په دواړه اړخو کې ریبس پښتي شته او بل انټرکوسټل سپیس د پښتۍ ترمنځ چې کوم ساحې ده سته یعنې په دواړه اړخونو کې چې دی یوازې پښتۍ دي صحیح شو او د پښتۍ ترمنځ چې کوم ساحې دي هغه سته دا خو اووه سرفیسونه وه درې سرفیسه وه چې مخته وو شاته وو دواړه اړخو ته وو بل لیټس یا خولې دی لري یو یې انلیټ دی چې دخول لاره لوړه لاره ده بل یې آوټلیټ دی چې هغه د خروج لاره ده انلیټ چې دی انلیټ دا د دخول لاره دا لوړ غاړې سره کوم څه چې د غاړې سره چې دلته مثال د مهم رګونه ننوځي توراسیک کیویټي ته یا ګیج ته ننوځي دا د دخول لاره ده همدارنګه دلته تنفسي لاره ننوځي صحیح شو هضمي لاره مرۍ ننوځي شاوس ته انلیټ ویل کېږي د دخول لاره سوله صحیح شو چې دا څنګه جوړیږي دخول لاره مخته یې منې بریم دی عکس کې به اوس وروسته وګورو صحیح دی شاته T1 اوله فقره ده T1 اوله ورټبرا صحیح شو دواړه خواوته چې دی ریب وات دی اوله پښتۍ دواړه خواوته صحیح شو دا لوړه خوله جوړوي لاندې خوله چې جوړوي مخته یې زایپویډ پروسس دی سټرنم اوس به عکس کې وګورو شاته یې دولسمه ورټبرا ده او دواړه خواوته چې دی شپږ چې دي پښتیانې دي دواړه خواوته عکس کې به زه ښکاره کړم وارې ښه څه ورته وایي دلته په دې کې موږ تاسې وویله چې د یو دخول انلیټ لري دغه لوړه خوا ده انلیټ دا یې دخول لاره ده شاته T1 دی چې دی دغه اول T1 ده دواړه خواوته دغه ریپ وان دی اول ریپ او اول ریپ مخ خواته دغه سټرنوم دی دا یې لوړه خوله جوړوي
لاندې خوله چې د مخ ته دغه ځای په پروسس دی، شاته ټي 12 دا موقعیت لري. دواړه اړخو ته یې شپږ شپږ شتي، شپږ شپږ ریبس یا شتیانې دي. صحیح شو؟ 12مه، 11مه، 10مه، 9مه، 8مه او 9مه. دا شکي رول په شکل لري. شپږ شپږ چې لري شتیانې رول په شکل لري دواړه اړخو ته. دا یې لاندې خوله جوړوي. صحیح شو؟ چې دا و د توراسیک کېج انلیټ او اولیټ، دخول لاره او د خروج لاره. او درې سرفیسونه چې د هغه مخخوا وه چې د سټرنوم کارټلیج جوړوي، لیټرل خوا چې وه دا پشتۍ او د پشتۍ ترمنځ چې کوم انټرکوسټل سپیس دی هغه یې جوړوي. شاته خو نو ورټیبرای وې د ټي 1 څخه ټي 12 پورې، او لږ د پشتۍ برخه هم ورسره. صحیح شو؟ ښه. بل موږ تاسو وایي دا پشتۍ چې دی خپله، دا خپله پشتۍ یا هم دې ته کوسټا هم ویل کېږي. صحیح شو؟ دی په فلټ بورډ کې راځي، که موږ راځي دی فلټ بورډ دی. صحیح شو؟ فلټ بورډ دی خو یو څه اوږدوالی لري او کرو دي، کت سوي دي ورسره. صحیح دی؟ چې دی خپله دی خپله شاته د توراسیک ورټبرا سره شروع کېږي، بیا مخ خواته راځي، مخ خواته د هغه د غضروف سره وصلېږي، او غضروف به بالاخره د سټرنم سره وصلېږي. صحیح شو؟ په دغه کې چې دی دغه اول اووه چې دي، اوله، دوهمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه او دغه اوومه چې ده تر دغه ځای پورې. صحیح شو؟ تر دغه ځای پورې دا اووم پورې چې دی دې ته ترو ریپس ویل کېږي. دا واقعي پوښتې دي. صحیح شو؟ یا ورټیبروسټرنل، معنا د ورټبرا او د سټرنوم سره مښتي، یعنې شاته د ورټبرا سره مښتي، دلته مخ دغه سټرنوم سره مښتي، دلته حقیقي پوښتې ویل کېږي. صحیح شو؟ دغه ته اوومې ته وګورئ، دلته اوومې داسې راځي دلته سره مښتي، یعنې اوله دوهمه تر اوومې پورې چې دي دا ترو ریپس یا واقعي پوښتې دي، یا ورټیبروسټرنل یعنې د ورټبرا او سټرنوم ترمنځ سټرنوم سره مستقیم مښتي، دلته ترو ریپس یا حقیقي پوښتې ویل کېږي. صحیح شو؟ ښه. او بل چې بیا دی خپله فالس ریپ دی، وروسته چې بیا راځي د پنځه د اوومې څخه وروسته اتمه، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه، پنځه دانې راځي شابس، دا یې فالس دی. دی بیا واقعي نه دي شابس، هغه بیا چې دي هغه بیا فالس دی. ښه. بل موږ وویل چې مخواته سټرنم دی او دا کارټلیج یا چې دی غضروف دی، غضروف کارټلیج ته ویل کېږي، دا غضارف غضروف کارټلیج ته ویل کېږي، دا غضروف ته ویل کېږي. صحیح شو؟ او بل دا پوښتۍ چې دی د اول څخه چې را شروع کېږي لاندې چې راځي، دی خپله نسبت د اولې پوښتۍ ته چې څونه مثال دی لاندې راځي، لاندې برخې ته را روانې، دی خپله په لاندې برخه کې دی یو خو هغه اوږدوالی ډېرېږي، اوږدوالی چې کېږي ډېرېږي. صحیح شو؟ دی هغه اوږدوالی څه پکې ډېرېږي. او بل د دې د کټوالي چې کرویچر چې دی، کټوالی چې دی، اوږدوالی چې دی هغه یې بیا کمیږي. صحیح شو؟ د دې څونه چې لوړ یي، مثال لوړ ساحه کې چې دی اوږدوالی یې کم دی، ګولایي یې ډېره ده. په لاندې برخه کې اوږدوالی یې ډېرېږي، ګولایي یې کمیږي، غونډه بیا ګولایي نه لري دی. صحیح شو؟ دا توراسیک ورټبرا څو مهمې خبرې. یو فالس پوښتۍ پاته دي، هغه په ډبل سلاید کې درته وایم. موږ تاسو ته وویله چې د اولې څخه نیولې تر اوومې پورې، د اولې څخه دغه تر اوومې پورې دغه ځای پورې دا چې به د هغه ترو وي حقیقي وي، یا یې ته ویل کېږي ورټیبروسټرنل، د ورټبرا او چا ترمنځ د سټرنم ترمنځ دی. صحیح شو؟ بل د اته څخه نیولې بیا تر 12 پورې چې وي دا یې فالس ریپ دی. او مخکې هم درته ویل دا پنځه دانې چې دي، پنځه دانې، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه، دا پنځه دانې چې دي دا فالس دي، دی غیر واقعي دي، ځکه د سټرنوم سره نه مښتي، سټرنوم سره نه مښتي. صحیح شو؟ چې په دې کې بیا دوه رقمه دي، د پنځو کې د اخري پنځو چې دي، اخري پنځه دي دا فالس، دا بیا دوه رقمه دي، اول درې یو رقم دي، اخري دوی بیا بل رقم دي. دا اول درې چې دي چې اخی اتمه، نهمه او لسمه پکې راځي، دې ته ورټیبرو کنټرول ویل کېږي، دغه سټرنل نه دغه رد شوی دی، دا سټرنل دا کنټرول دی، ورټیبرو کنټرول دی معنا غضروفي، ورټیبرو کنټرول معنا غضروفي، یعنې شاته ورټیبرا سره مښتي، دلته مخ ته ګوره دغه اتمه ده، دا نهمه ده، دا لسمه ده، دلته دا سره یو ځای کېږي، دا اوومې د غضروف سره مښتي، دته ورټیبرو کنټرول ویل کېږي. صحیح شو؟ دغه د غضروف سره مښتي. او بالاخره پاتې دغه اخري چې دي 11 12 هغو ته بیا ویل کېږي فلټینګ، معنا لامبو وهونکي، فلوټ معنا لامبو وهونکي. صحیح شو؟ دا پنځه موږ ویل چې اول اووه چې دي هغه تروریپس دي، واقعي دي، چې هغه ته ورټیبروسټرنل هم ویل کېږي. پسې پنځه چې دي هغه فالس دي، کاذب دي. په دا پنځو کې اول درې چې دي اتمه، نهمه، لسمه، دا د اوومې سره مښتي، اوومې د غضروف سره مښتي، نو ځکه یې ته ورټیبرو کنټرول ویل کېږي. او اخري دوه چې دي هغه بیخي نه مښتي، هغه ازاد دي چا وسه ته ګورئ،
دغه اخري دولسم ویني ذاته زړیږي مازې دغه دولسم او دولسم دواړه زړیږي ازادي هغه ته بیا فلوټینګ ویل کېږي معنا لامبو وهونکي یا شناوري هغه ته ویل کېږي صحیح شو او د چې دي هغه ته بیا یوازې د آخري دوه چې دي دې ته هم بل نوم هم کارېږي ورټبرل ریبس ځکه چې یوازې د ورټبرا سره مشت دی ګوره یوازې دلته مشت دی دلته یوازې د دوی مشت دی بل سره دی نو مشت دی یوازې ورټبرل ګوره اول وچ وي اخو ترو وي اته ورټبرو سترنل د ورټبرا او سترنم ترمنځ وي بیا اتمه نهمه لسمه دغه درې چې وي دا فالس وي پر د ورټبرا او د دغه غضروب ترمنځ وي نو ورټبرو کنټرول وي اخر دوی چې دي هغه فلوټینګ یا لامبو وهونکي دي هغه بیا یوازې د ورټبرا سره مشت هغه ته بیا ورټبرل ریبس هم ویل کېږي دا نور نو ما هم دا زده کړه دا مهم دي په کارېږي په آینده کې موږ تاسو وایو چې توراکس دی پس نه چې د سینې کپاس دا یو ایریګولر شیپ لري غیر منظم سلندر غوندې شکل لري چې دوې خولې لري یوې لوړه نیرو اوپننګ و نازک خوله یې وایي چې لوړه موقعیت لري هغه مخکې هم وویله چې ټي وان یې شاته موقعیت لري منې بریم مخته دی دواړه خواته چې دي هغه اوله پوښتې دا مخکې وویله بیا لاندې لاج اوپننګ دی لاندې ښکته خواته دا غټه خوله ده شاوس دا ده چې په هغه کې چې موقعیت لري ټي 12 شاته موقعیت لري د پیټرو سیستم مخته موقعیت لري او بالاخره پای کې شپږ پښتیانې د اووه څخه تر 12 پورې چې لري پښتیانې نور پکې لري دلته لسم پورې لیکل شوی 12 پورې پکې راځي ښه په توراسیک کې دا کیویټي کې توراسیک کپاس کې چې شته اول دیوالونه دي د تشتي اړخو ته مخته شاته دیوالونه دي شامس بل په داخل کې پلورل کیویټاین لري پلورل کیویټاین د لنګس یا د سوژو لپاره دي صحیح سو او بل لنګس په لپس کې شته او بل میډیسنم دی چې دا د خیره موږ تاسو به ان شاء الله میډیسنم د خیره به جلا بحث پر کوو د خیره به شکو د تشریح کوو چې دلته کم شان موقعیت دلته اوس موږ یوازې اډو کې به یوازې تاسو وایو نو به ورسره خیره مخ راځي نو ورسره کې به بحث پر کوو ان شاء الله ښه پښتې موږ تاسو وایو هر پښتې چې ده شاته ده ورټبرا سره مشت صحیح سو د شاته شکی د شاته ده ورټبرا سره مشت دغه سر دی دا سره د ورټبرا سره مشت چا سره مشت د ورټبرا سره مشت د ورټبرا سره دوه ځایه مشت کته چې وګورئ د سر دوه برخې لري ګورئ یو دوه برخه ده د لوړه برخه دی وایي بلې هم دغه لاندې برخه ده صحیح سو د دغه لاندې برخه د خپل ورټبرا سره مشت وګورئ دا شپږم پښتۍ را روان ده دلته رااله دغه لاندې خوا وین دغه لاندې خوا ده دغه لاندې خوا د ټي شپږ سره مشت دی یعنی د لاندې سره د خپل ورټبرا سره مشت دی او لوړ سره بیا د لوړې یعنی پنځم ورټبرا سره ګوره پنځم سره ته مشت دی سره نو د هرې پښتۍ سر چې دی شاخواته سره دوه برخې لري چې دوه فیصد دي یعنی د ارتیکولیشن یا د وسیدو ساحې لري چې یو دغه لوړه د شابوس او بل دغه لاندې د خپل هغه سره مشت دی خپل ورټبرا سره مشت دی او لوړې د لوړې هغه سره مشت دی بل دستي غاړه یعنی لري شاوس نازکه برخه ده بل شاته په سیستم ټوبرکل لري دا ټوبرکل هغه برخه ده چې موږ تاسو ویلي په توراسیک ورټبراو کې د ترانسورس پروسس سره مشابه دي ته ګوري دا څه حق دلته کوستو ترانسورس جوینټ ویناسته کوستو ترانسورس جوینټ یعنی دا ټوبرکل چې دی دا د پښتۍ ترانسورس پروسس سره هم مشلي یعنی یو پښتۍ چې دی یو پښتۍ شاته درې ځای وصلې شي درې ځای دغه لاندې سر چې دی لاندې سر د خپل ورټبرا سره لوړ سره د لوړ ورټبرا سره او دغه ټوبرکل چې دی د خپل ورټبرا ترانسورس پروسس سره وصلې شي بیا چې داسې پسې راځي مخ خواته دلته داسې زاویه جوړېږي ته ویل کېږي کوسټل انګل د کوسټا زاویه صحیح شو مخ خواته دغه ساحه ده چې دا راځي دا د غضروف سره مشتي چا سره مشتي غضروف سره چې هغه کوسټو کانډرل جوینټ جوړي د غضروف سره مشتي هغه غضروف په د سټرنم سره پسې مشتي صحیح شو بل د هرې پښتۍ لاندې ته څه ګوري یو میزابس ده چې هغه ته ګروف وایي کوسټل ګروف سب کوسټل ګروف نه یا کوسټل ګروف یا سب کوسټل ګروف چې په دې کې درې شان تیریږي په د هر پښتۍ لاندې په دا ګروف کې درې شان تیریږي چې یو وین دی ورید دی بل ارتفي شریان دی او بل نرد دی داس درې سره داس پرله پسې دي اول لاندې وین دی بیا ارتفي دی بیا نرد دی ټول د باندې دی هغه نرد دی ځکه موږ وایو چې کوم وخت موږ سره داخله وو سینه کپاسته موږ هغه سره باید لوړ داخله کو ځکه لاندې دلته د عصب د وهلو یا د ارتفي د وهلو خطر شته صحیح شو دلته لوړ باید موږ تاسې ستنه تېره کړو چې په کار مو دا و دې ورټبرا چې موږ تاسو وویله صحیح دغه ریپس پښتۍ موږ تاسو وویله برخې مو دغه وویلې صحیح دی انګل مو هم وویلې بیا په منځ کې انټرکوسټل مسل څخه وایي هغې په عضلات څخه ویل کېږي په ورسه ویل کېږي انشاءالله سرنوم څه وایي سرنوم موږ تاسو وایو چې سرنوم چې دی دا
اول سرنوم چې دا ته برست بون هم ویل کېږي صحیح څه ځکه مخته د دواړو برست په منځ کې موقعیت لري دا خپل درې مهمې غټې برخې لري چې یو ته مینیبریم ویل کېږي بل ته باډي ویل کېږي بل ته زایپویډ پروسس ویل کېږي صحیح څه مینیبریم دغه لوړه برخه ده غټه برخه ده دا لوړه برخه چې دلته لوړ جاګولر نوچ لري صحیح څه جاګولر نوچ دا زموږ ستاسې میډ لاین هم دی د بدن هغه منځ نقطه ده شابس د مینیبریم په دواړه خو کې لوړې خواته دلته داسې یو خالقه وسط بیانیه صحیح څه چې هغه ته ویل کېږي articular site for clavicle یا clavicular facet clavicular facet د clavicular اړیکو لپاره دلته د اوسېدو چې ده ساحه ده چې هغه ورسره وصلېږي او بل دغه څخه لاندې دستي د اولې پوښتې دپاره چې دی خپله فیسټ ته شابس چې هغه پوښتې ورسره پوښتېږي او هغه ساحه چې دغه مینیبریم وصلېږي د باډي سره شابس دلته بیا ډیم فیسټ دی یعنې ډیم معنی نیمۍ ټیم فیسټ دی دا دوهمې پوښتې دپاره دوهمې پوښتې دپاره وکړي صحیح شو یعنې نیمۍ په باډي کې دی نیمۍ په مینیبریم کې دی نو مینیبریم چې دی ما ویل چې دا د سرنوم برداره برخه ده شابوس چې انټیریر پوسټیریر سرفیس لري دواړه خونه سر لري او لوړ سرفیس لري صحیح شو لوړ چې دی جاګولر نوچ دی په دواړه خو کې موږ ویل چې د جاګول د کلکولا دپاره چې لري سرفیس فیسټ لري د اول پوښتې دپاره فیسټ لري شابوس دوهمې دپاره چې دی نیمۍ لري شابوس نیمۍ په دې کې دی نیمۍ په باډي کې دی چې مثال سوال ته راځي امتحان کې چې کم فیسټ کم ریپس دپاره نیمۍ فیسټ په مینیبریم کې شته هغه دوهم پوښتې دپاره دی یا مثال ته وایي چې د کوم پوښتې دپاره نیمۍ په مینیبریم کې دی نیمۍ چې دی باډي کې دی هغه د دوهم پوښتې دپاره چې دی دغه پوښتې دوهم پوښتې ده شابوس چې نیمۍ فیسټ نیمۍ د مینیبریم سره وصلېږي نیمۍ د باډي سره وصلېږي او بالاخره چې دی درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه د دې لپاره مکمل چیرې دي په باډي کې فیسټونه شته یعنې درې څلور پنځه شپږ دا پوښتې چې دي دا د باډي سره وصلېږي اوومه چې ده اوومه بیا یو څه جلا ده لږ اوومه چې ده نیمۍ باډي کې بیا وصلېږي او نیمۍ په زایپویډ پروسس کې وصلېږي نو اوومه او دوهمه مې هېروئ شابس دوهمه نیمۍ په مینیبریم کې وه نیمۍ باډي کې وه اوومه چې بیا ده نیمۍ باډي کې ده نیمۍ چیرې ده په زایپویډ پروسس کې ده او دغه د مینیبریم او د باډي ترمنځ دغه ساحه ده د سټرنل انګل هم ویل کېږي دا ډېره مهم برخه ده د خیر بیا انشاءالله چې موږ تاسې میډیسین د خیره وایو بیا بحث پر کوو انشاءالله پر دغه برخه باندې دلته ډېر مهمه مثال د خبرې ساختمانونه رامنځته کېږي چې په دې ساحه کې مثال دغه ټراخیا چې دغه دلته په دوه برخو ویشل کېږي او ټاچ د مثال ته آرک شروع کېږي بیرته آرک مثال چې کېږي ختمیږي نور هم دلته مهم برخې شته چې بیا خیر انشاءالله وروسته بحث پر کوو انشاءالله اوس بعض دغونه ورسره زده کړي سټرنم سره پر دې هم بحث وکړي موږ تاسې سټرنم چې د موقعیت لري په سټرنم کې کوم برخې شته دا مو ګرده موږ وویله په کس کې ښه باډي مې هم درته وویله چې باډي چې د لوړ د مینیبریم سره مښلي لاندې د زایپویډ پروسس سره مښلي بیس کې باډي ده د دوهمې او د اوومې دپاره نیم ځای لري لیکن درې څلور پنځه او شپږ دپاره بیا مکمل ځای لري زایپویډ پروسس مې هم وویلی چې دا کوچنۍ برخه د لاندې موقعیت لري سمالس پارټ دی ټول چې ده کوچنۍ برخه ده شیپ یا شکل چې دی هغه فرق کوي په ځینو واقعیاتو کې بردار وي زایپویډ پروسس په ځینو ځایاتو کې مثال نری په ځینو کې مثال مازې یو نقطې په رقم په ځینو کې بیا بایفیډ دوه سره لري زایپویډ چې لري دوه سره په ځینو وختونو کې لري ځینې وختونو کې مثال کرو وي ځینې وختونو کې بیا سوری پرپریټ چې مثال د خبرې او زایپویډ چې داسې کوچنۍ ساحه ده چې هغه د چشکي د اووم پوښتې دپاره چشکي نیمۍ ساحه برابروي او زایپویډ چې دی هغه توراسیک کیویټي د لاندې خولې ګدام برخه هم چشکي راته جوړوي دا و د سټرنوم هډوکي چې په دې کې مهم برخې وویلې چې دغه هډوکي اړوند کوم پوښتنه او سوال لري کولی شئ دلې هم وکړئ وخت شته انشاءالله او که چېرې دې نشئ کولی په ګروپ کې وټساپ ګروپ کې هم کولی شئ خپله پوښتنه وکړئ او که دې په کمنټ کې هم کولی شئ راته ویلی کړئ